ز ټوټې ټوټې وزیرستان یما ز ټوټې ټوټې وزیرستان یما. او د شعر ویل جایز دي، د ټپې ویل هم جایز دي، دې کې خو څه خبره دومره نشته. مفتی که نه نو په دلیل سره جواب. نو خبر داسې که مونږ په منبر د فارسی شعر وایو، د عربی شعر وایو، د اردو شعر وایو، د پښتو ټپه ویل نه وایو. الن کې مونږ پښتانه چې مونږ بغیر د ټپې ژوند نشو کولی. په دې خاوره باندې په خوارۍ کولو یقین لرم، په چنده کولو بالکل یقین نه لرم. ژوند ته په رستو 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 ګورما لکه ویللی او جوارګر جوارګر چې کور ته ځینا. رحیم ګرانو کتونکو السلام علیکم. نن مفتی معظم در صاحب میلمه کړی دی او د دې سره لنډې لنډې بس یو څو خبرې کوم او داسې خبرې چې کومې ستاسو په ذهن کې هم د سوال حیثیت لري او یو کلام به هم ترېنه، یو څو شعرونه به هم ترېنه په ترنم کې واورو. مفتی صاحب څنګه حال دی؟ خیر دی؟ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. اول سره خو ستاسو ډېره زیاته مننه چې تاسو راغلی او مونږ ته دومره وخت راکړو. ساجد شایق صاحب تاسو ټول خلک پیژنئ، کتابونه هم لیکلي دي، زمونږ د کلي دی، زمونږ د مونږ ته ډېرې ادبي زده کړې کړي، زمونږ د استاد حیثیت لري. نو ستا حکم په سر سترګو. ښه مفتی صاحب دا راته ووایئ چې تاسو د سیاست سره تعلق لرئ؟ او بیخي لرم، زه بیخي سیاسي سړی یم او د عوامي نیشنل پارټۍ سره خپلې سیاسي هلې ځلې کاروم. او دا د کله راسې دې پارټۍ سره ته؟ زه د کال 2014 نه 2014 جی کال 2014 نه مستقل. او د دې نه مخکې ته چېرته په بل ګوند سره د بلې پارټۍ سره تعلق لرلی و؟ زما د پټکي ته ګورو نو خامخا سره خو مې تعلق و. ښه او بله خبره دا ما اورېدلي دي چې لکه ته په دې پارټۍ کې، په دې عوامي نیشنل پارټۍ کې دومره تیز روانې چې ځینې کسانو تا له دمکې هم درکړي دي، دې متعلق څه وی؟ زه ست تیز روان یم، خو چې څه خبره ده ډاګي خبره ده، سپینه خبره ده. اصل کې د عوامي نیشنل پارټۍ سیاست د دې یو خپل جدا سټایل دی د نورو سیاستونو نه. د دې رنګ دا چې په دې کې که تاسو د باچا خان خبرې ګورئ، که د ولی خان خبرې ګورئ، که د مشر اسفندیار خان خبرې ګورئ، دا بالکل سټریټ فارورډ خبره ده. او که اوس د ایمل خان خبرې ګورئ، نو زمونږ قصه ډېره ښکاره ده، ډېره واضحه ده او ډېره جانداره ده. نو خامخا چاته خو به ترې مسله وي. دا خبره صحیح ده. بله دا راته ووایي مفتی صاحب چې مونږ او دا کتونکي چې دي دا ستاسو د پټکي ته ګوري او ستاسو د مبارکې ګیرې ته ګوري او ستاسو د حالت ته، ستاسو د تثبو ته ګوري، نو هغوی به خامخا وایي چې دی به چېرته په بله پارټۍ کې وي. خو تاسو دا خبره چې ده نو دا داسې اړولې غوندې ښکاري، په ظاهره شر ظاهر ګوري، په ظاهر اړولې غوندې ښکاري او خلکو ته په دې باندې حیرانتیا هم ده. او چې بیا څوک دا واوري چې اوس مفتی صاحب په نیشنل پارټۍ کې دی او باچا خانې دی، خدایي خدمتګارانو کې دی، نو چې دا د خلکو د حیرانتیا متعلق به ته څه وایې؟ دې ته به څه جواب ورکړې چې د دې د حیراني ختمه شي؟ اصل کې په دې خاوره باندې چې څومره کار د اوسه پورې شوی دی د مذهب په نوم باندې، زه دا خبره ګڼم چې په دې پښتنو دپاره چې څومره هم څه کول پکار دي او څومره څه د دوی تقدیر بدلولی شي، نو په دې کې عوامي نیشنل پارټۍ ډېرې ښې لاسته راوړنې کولی شي او دې کړي هم دي. لکه مونږ که د حیدر خان حکومت ته سوچ وکړو، هغه یونیورسټۍ تاسو مخامخ وینئ او داسې ډېر کارونه زه به کم شمارم تر دې چې تر د جوماتونو پورې پیسې د مونږ پارټۍ ورکړي. دا یو د دنیا کارونه دي نه به واوړو. زه چونکې یو مذهبي سړی خلکو ته ښکارم، زه په دې لیول باندې خبره کوم. په دې خاوره باندې چې څومره مذهبي کار شوی، زه دا خبره ګڼم چې په دنیا کې واحد مذهب داسې اوسېږي چې دا ډېر په ښه ریټ باندې خرڅېږي او د هغې هر یو څیز، هره خبره چې کوم وي د مذهبي سړي هغې ته خلک یو احترام او تقدس لري او بغیر د څه سوچ سمجھ نه هغه خبره خلکو ځان ته یعنې هغه ته اکسپټیبل وي او مذهب انسان ته ډېر ښه اپیل کوي. خو کله چې په معاشره کې ظلم د حد نه سیوا شي او هلته کې داسې کار شروع شي چې هغه د خلکو د روایاتو خلاف وي، د خلکو د کلتور خلاف وي، د خلکو په سماجي ژوند باندې او په روزمره ژوند باندې د هغې ډېر غټ اثر پرېوځي او د هغوی د تباهۍ سبب ګرځي، نو هلته خود سره شاعر زیږېږي، دې پرې خود سره ملا پیدا کړی دی. دا ډېره عجیبه خبره وي. بس دا ډېره ساده غوندې خبره ده. زه یو عام سړی یم، فقیر سړی یم، د دغې خاورې سړی یم. په دې خاوره باندې
په خواري کولو یقین لرم، په چنده کولو بالکل یقین نه لرم. زه په هنر یقین لرم چې فن دی وي، هنر دی وي، هغه چې هر څه وي په هغې د انسان خپلې پیسې ګټي، په چندو دې نه ګټي، په دې زونه دې بالکل نه کوي. باید زمونږ مدارس دي، زما د سر تاجونه دي، امام په دې مدرسو کې سبق ویلی، د ما نه هم د اوسه پورې فیس نه دی اخیستی. او که په دې مدرسو کې مونږه د سبق سره سره هنر هم خوښوي ولکته، نو مونږ یو ډېره غټه هنري ترقي کولی شو. نن که پاکستان علماو چې دین مرکز دی او د ټول دنیا نه خلک راځي دلته کې دین زده کولو له، لکه که تاسو د ریمنډ مرکز ته وګورئ، که تاسو د دارالعلوم کراچۍ ته وګورئ، که تاسو د شیرګل مدرسې ته وګورئ، حقاني ته وګورئ، یا د بنو ټاون مدرسې ته وګورئ، یا د منظور مینګل صاحب مدرسې ته وګورئ، دا ټولې مدارس چې کومې دي دا د دین مراکز دي، دلته خلک راځي زده کړې ده. نو که موږ دیني زده کړې دنیا ته ښودلی شو او د عربو نه هغه څیز دلته راتلی شي، نو موږ فني زده کړې موږ ولې نه شو کولی؟ ډېره بالکل ډېره قیمتي خبره. موږ دنیا ته لکه فن ولې نشو ورکولی؟ موږ که وګورو دا مایک د چاینا جوړ دی، دې تسبو کې چې کم تار د چاینا جوړ دی، دا تسبې چې په کوم مشین جوړ شوي دا د چاینا جوړ دی، دا د چاینا کپړه ده، دا د چاینا د پیزار د هر څیزونه د چاینا په مشینانو باندې، د امریکې او د جاپان په مشینانو باندې دا زمونږ د لاسه وځي، دا چې کومه ویډیو کېږي نو دې کې هم دا خبره ده چې دا ټول د هغې خلک دي. نو که دا زونه زمونږ وي او موږ یې په دنیا خرڅو، نو موږ په دنیا کې په هملاسته پیسې خورو، او ډېره اسانه خبره ده. او که داسې نه وي، موږ فقط صرف د یو مخصوص ذهن خلک یو، نو بیا به هم داسې وي لکه څنګه چې دغه چې د جامع فریدي چې کوم محتمم دی هغه سوپه وسوځوله، وایي صحابه په سوپه نه وناست، خو هغه موبایل یې نه ماتو په کوم چې د هغې ویډیو کې ده. دا خبره صحیح ده بالکل. مفتي صاحب دا راته ووایه چې ته د دې بلې پارټۍ نه د دې نه مخکې چې ته کومه وې، ته نېشنل پارټۍ ته ولې رالې؟ صرف همدغه یو خبره ده چې عوامي نېشنل پارټي د خپل قام سیاست کوي، د خپل وطن سیاست کوي، د خپلې خاورې سیاست کوي. د مذهبو نه انکار په یو ځای کې هم نشته. مذهبونه د ټولې دنیا مذهبونه دا ډېر مقدس دي، او که موږ د بل بده مور نه کنځو، زموږ ښه مور به څوک هم نه کنځي. باید موږ د مذهب یو انتهایي پرسنل څیز هم دی. د دې په شا داسې ډېرې خبرې نورې هم دي چې هغه زه د کیمرې مخې ته نه شم کولی، دا خبره صحیح ده. خو داسې ده چې زه دلته راغلی یم، نو په دغه یو بنیاد راغلی یم چې دلته خلکو وی چې د مولیانو او د نشتلیانو په خپلو کې نه لګي، نو ما ورله جوړه وکړه. ما خو د مولیانو د حصې کار کړی دی، باید چې ماله داد راکړي خلک. صحیح ده. مفتي صاحب بله خبره دا ده چې دا خو زه منم چې او بلکې دنیا یې مني چې د ټپه چې ده نو دې څومره پښتني اقداره په خپله لمن کې رانغاړلي دي، خو ټپه ته ډېره په شوق او ډېره په مینه باندې وی. نو د عامو شعرونو په نسبت باندې ته خو نظم هم وی، الحمدلله ته ډېر ښه ترنم کې، خو ته ټپه هم ډېره ښایسته وی. نو که چېرې اوس خو تسبیح هم ستا په لاس کې دي، خو که زه تا نه د ټپې کولو غوښتنه کومه، نو یو 3 ټپې چې دي نو هغه د کتونکو ته 3 ټپې ورته وکړه. په سر سترګو ګوره، تاسو شیخ صاحب په دې خبرو پوهېږئ، موږ دا خبرې ستاسو نه زده کړي چې د شعر تعریف ده چې هو کلام المسجع، چې کلام مسجع هغه شعر دی. نو اوس ټپه هم یو کلام مسجع خو دی که نه، یو وزن یې شته، نو که د ټپې وزن شته نو ټپه هم شعر دی، او د شعر ویل جایز دي، د ټپې ویل هم جایز دي، دې کې خو څه خبره دومره نشته. مفتي که نه نو په دلیل سره جواب. نو خبر داسې که مونږ په منبر د فارسی شعر وایو، د عربی شعر وایو، د اردو شعر وایو، د پښتو ټپه ویل نه وایو. الن کې موږ پښتانه چې موږ بغیر د ټپې ژوند نشو کولی. ټپه زموږ دپاره داسې لکه د مۍ دپاره چوبۍ، لکه زه به ټپه تاسو داسې ویم چې جانانه سترګو کې مې تی چې د لیور کټ له ورځم پټې یې کړمه. تاسو اوس سوچ وکئ دا جینۍ ده، کونډه شوې ده، خاوند یې مړ دی، د هغې نه بعد د پښتني روایاتو مطابق د هغې د خپل لیور سره نکاح شوې ده. نو دا دومره یو غټه خبره ظاهره ته نه څوک غلط مراد اخلي د دې ټپې نه، خو چې د دې د مغز ته وګوري، د شالید ته وګوري، نو بیا ورته پته ولګي. ته داسې وکړه، دومره غټ کنسپټ ته څوک هم په ټپه کې نشي ګیرولی. زه به تاسو په دې ټپې وکړم په ترنم کې چې ستاسو څنګه ټپې خوښي، ما ته هغه ووایه کار څنګه ټپې مو خوښي. وکړه روماني وکړه، څه چې ستا د هغه له خولې مبارکې له راځي هغه ټپې وکړه. ژوند ته په رستو رستو ګورما لکه بهللی، او جوارګر چې کور ته ځینا، هغه پخپلا را پریوځي چې پرنځورا او پاڼو کوو لګي بادونه.
جانان سترګو سترګو کې مې ته چې د لیور کټله ورځم پټې کړما. ډېره مننه. نه مفتي صاحب تاسو یو دوه درې خپل شعرونه ووایه دا اوس ماښامې هم دی دغه نور هم په غرغره دی تاسو یو څو خپل شعرونه ووایه په ترنم کې ووایه جي. ښه په ترنم کې ویمه وران یم در په در یما تاوان یما وران یم در په در یما تاوان یما نو ځکه چې پښتون یما افغان یما وران یم در په در یما تاوان یما. یا کشمیرا تا باندې هم جاړما یا کشمیرا تا باندې هم جاړما یا کشمیرا تا باندې هم جاړما ز ټوټه ټوټه وزیرستان یما ز ټوټه ټوټه وزیرستان یما نو ځکه چې پښتون یما افغان یما وایما غزلی هم ناتون هم وایما غزلی هم ناتون هم وایما غزلی هم ناتون هم آو جی سندر غاړې یم ناتخوان یم آو جی سندر غاړې یم ناتخوان یم نو ځکه چې پښتون یم افغان یم وران یم در په در یم تاوان یم. ډېره مننه. ډېره مننه مفتي معظم درد صاحب ستاسو ډېره زیاته مننه. ډېرې ښایسته خبرې ډېر ښایسته نشست شو او انشاءالله آینده لپاره به که خیر بیا تاسو سره یو نشست بل هم کوو. ډېره زیاته مننه ډېره مهرباني. السلام علیکم.